څنګه کولی شئ تاسو چې خپل موبایل کې تاسو بالکل د کمپیوټر په شانتې سکرین لاک ولګوئ. مطلب که تاسو په کمپیوټر کې یا په لیپټاپ کې لیدلی وي نو هغې کې چې څنګه سکرین لاک لګي په وینډو 8 کې یا په وینډو 10 کې نو ډېر زیات یونیک او ډېر زیات خوندور سکرین لاکس چې دي هغه لګي په لیپټاپ کې یا په کمپیوټر کې. همدغه د لیپټاپ یا د کمپیوټر غوندې کم سکرین لاک چې دی هغه تاسو خپل په موبایل کې څنګه خلاصولی شئ. نو قدرمنو په دغه ویډیو کې درته مکمل طریقه راښیم. نو ویډیو ته تلو نه مخکې یو نوټیفیکیشن عرض دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو دې لپاره به ملګرو تاسو ته اپلیکیشن د ډسکرپشن نه یا د کمنټس نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ دغه اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ ټیک ده نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي ټیک ده. دا وګورئ دلته کې تاسو لږ شان ویټ به ورته وکړئ انتظار به وکړئ 1 سیکنډ 2 3 سیکنډه. دا که اوس تاسو وګورئ لاک سکرین پریویو تاسو ته دې نه به تاسو وکړئ داسې انټرفیس تاسو کله راشي اولنی دی لاک سکرین انیبل دا به تاسو ته دې ځای نه څه کوئ آن به یې کوئ الاو به یې کوئ دې له به پرمیشن چې کوم دی دغه پرمیشن به تاسو دې له دغه ځای نه ورکړئ. اوس که دلته کې تاسو وګورئ تاسو یې ووینئ دا به بالکل تاسو ته هماغه شانتې کوم لاک سکرین چې د لیپټاپ وي هغه شانتې لاک سکرین به تاسو ته راولي. دې نه علاوه به دې کې تاسو ته پاسکوډ بیا خپل ورکولی شي. دلته کې تاسو وګورئ کوم یوزر نیم چې دی دا وګورئ بالکل د لیپټاپ په شانتې کوم وینډو 10 کې چې څنګه سکرین لاک لګي نو هغه سکرین لاک چې دی هغه دلته کې دی دا دی. تاسو د دې ځای نه به تاسو وکړئ خپل کوم پاسکوډ چې دی به تاسو سیټ کړئ یا که پیټرون سیټ کول غواړئ نو پیټرون هم سیټ کولی شي. په دې طریقه تاسو پیټرون چې دی هغه ورکولی شئ د لیپټاپ په شان چې ټیک ده په لیپټاپ کې که تاسو لیدلی وي چې څنګه وینډو 8 کې یا په وینډو 10 کې پاسورډ وي په لیپټاپ باندې دغه تاسو دې ځای نه ورکولی شئ ټیک ده. بیکګراؤنډ چینج کول غواړئ نو بیکګراؤنډ هم د دې ځای نه چینج کولی شئ. که د ګیلرۍ نه رااخلئ نو د هغې نه هم تاسو عکسونه چې دي هغه رااخیستلی شئ. لاک ساوند دی دغه شانتې وایبریشن دی نور فردر کوم سیټینګس چې دی ټول سیټینګ تاسو د دې ځای نه کولی شئ. دې نه علاوه که تاسو ته بیا بل تیم وغیره انسټالول غواړئ نو دلته کې مختلف تیمز دي تاسو سره چې کوم تیمز تاسو خوښ وي هماغه تیم د دې ځای نه راواخلئ هغه به انسټال کړئ. مختلف لاکس پکې نور هم تاسو له راکوي دا وګورئ دلته کې کوم ماډرن نوټ 20 لاک سکرین دی یا بل لاک سکرینز دي نیو سټایل والا نو ټول تاسو د دې ځای نه اخیستلی شئ. فردر ایپس دي که وینډو 10 لانچر ورته کول غواړئ مطلب موبایل خپل د کمپیوټر غوندې کول غواړئ یا ریم کلینر هر څه چې دي تاسو ته دلته ډېر په اسان طریقې سره ملاوي خو مین شی چې کوم دی تاسو سره هغه دی تاسو سره د کمپیوټر په شان لاک دا وګورئ دلته کې کوم سکرین لاک چې دی بالکل د کمپیوټر په شانتې تاسو خپل په موبایل کې هم لګولی شئ. قدرمنو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې خپل په موبایل کې ډېر ښایسته سکرین لاک چې دی هغه تاسو سیټ کړئ. مطلب خپل موبایل بالکل کمپیوټر غوندې کوئ تاسو دغه سکرین لاک په ذریعه. قدرمن دا ونې ویډیو امید لرم چې خوښ شوي به وي که خوښ شوي لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای